د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه. د هندوستان لومړی وزیر وایي چې افغانستان ته به د هوایي دهلیز له لارې د خوراکي توکو، درملو او طبي آلو د لیږدولو ته ادامه ورکوي. کابل کې د هند سفارت په ټویټر پاڼه لیکل شوی چې د هندوستان لومړي وزیر نریندر مودي پرون ناوخته خپل سفیر وینی کومار سره د ویډیو له لارې خبرې وکړې. سرچینې زیاته کړې لومړی وزیر ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د کرونا په حالت کې د خوراکي توکو د هوایي دهلیز له لارې سوداګریزو اړیکو، درملو او روغتیایي توکو لیږدولو کې همکاري کوي. عبدالله د مذاکراتي ټیم له اعلان هرکلی کړی دی. عبدالله په یو خبر پاڼه کې ویلي د ټول شموله مرکزي پلاوي جوړېدل د بین الافغاني خبرو لپاره مهم ګام دی. عبدالله ویلي د افغانستان خلکو لپاره باعزته، عادلانه او تلپاتې سوله لومړیتوب لري. د طالب بندیانو د خلاصون پروسې تخنیکی ټیم نن کابل ته راورسید. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې یادې 3 کسیزې ټیم به د بندیانو د خلاصون د جریان څارنه کوي او په تخنیکی برخه کې به د اړتیا وړ اقدامات ترسره کوي. په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس له امله د مړه شویو شمېر تر 40,000 د مثبتو پیښو شمېر تر 800,000 کسانو واوښت. تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې کابو 1,65,000 په امریکا کې ثبت دي او تر ټولو ډېر مړه شوي چې 11,591 تنه دي په ایټالیا کې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د تازه شمېر له مخې ټولو نړۍ کې د کرونا وایرس له امله د مړو شمېر تر 40,000 واوښت. ایټالیا کې 11,591 تنه، هسپانیا کې 2,214 تنه، چین کې 3,180 تنه، امریکا کې 3,149 تنه، فرانسه کې بیا 3,040 تنه، ایران کې 2,250 تنه، برطانیه کې بیا 1,408 تنه او پاتې کابو 8,000 کسان د نړۍ نور 190 هیوادونو کې مړه شوي دي. دا زموږ لنډ او تازه خبرونه. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.